دلته دا مسله ده دا حکم دی چې قرآن سره به چې انسان اودس ماتي نو لاس لګولی شي او که نه دلته چې رقم دی لا یمسو الا المطهرون غالبا علما دا وایي چې دلته خو مراد دا دی چې لوح محفوظ کې دا قرآن پروت دی پاک ملائک هغې له لاس وړلی هر څوک له لاس نشي وړلی او بعض علماء چې دې ټول مراد دي که په اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي نو په ځمکه کې انسانان چې لاس وړلي نو پاک به وي په دې کې به د علماو اختلاف دی چې آیا بې اودسه انسان قرآن له لاس وړلی شي او که نه شي خو احتیاطي قول دا دی او د جمهور العلما د غالبا علما هغه دا دی چې لاس نشي وړلی لا یمسه الا المطهرون دې ځنه دا فایده اخیستی کېږي سړی به کې سوچ وکړي بل دا چې په حدیث کې دی او بعض علماو د هغې سند صحیح کړی امام مالک رحمه الله په موطا کې راوړی دی رسول وسلم دا خبره کړې ده چې لا یمس القرآن الا طاهر قرآن له به لاس نه وړي مګر پاک انسان نو چې کله ستا اودس ماتي یعنې مطلب دا دی چې تا باندې چاردام لازمي نو په هغه ټیم کې ته قرآن لاس نشي وړلی او تلاوت یې کولی شي هغه که چېرته دستاني لاس ته واچوي یا په قلم یې اړی راړی یا په کپړه نو بیا هېڅ خبره نه ده خو که چېرته د جنابت په حالت کې چې غسل د باندې لازم شي دا مثلا مخکې بیان کړی خو صرف ورته بیا اشاره کوو چې ډېره مخکې تېره شوې ده نو که یېره شوي نو د جنابت په حالت کې نه تلاوت کولی شي او نه لاس وړلی شي او بعض حدیثونو کې منع راغلی دی چې بعض علماو ته صحیح وایي نو احتیاط هم دغې کې دی چې د جنابت په حالت کې سړی قرآن ونه وایي او لاس ولم ورنه وړي درېیم هغه زنانه چې په هغې باندې حیض نو هغه قرآن لاس نشي وړلی خو د قرآن تلاوت کولی شي په منه باندې څه دلیل نشته بل دا چې د حیض بیماري ده د هغې په لاس کې خو نه ده درېیمه دا چې د حیض بیماري څه ده اوږده ده 2 ورځې 8 ورځې د بعضو زنانو د 10 ورځو نه هم زیاته شي نو دا ټولې ورځې چې دا د قرآن نه منع ده نو ولې یې دې نه منع کړې ده بغیر د دلیل نه او دلیل پرې نشته دلیل وی به هم څه خبره نو قرآن له چې لاس وړي د اودس په حالاتو کې ښه ده موبایل کې چې دا قرآن نو دا بعض ملګرو ته زړه کې دا سوال راځي پته تاسو ته به راغلی که نه به یې ویښې اوږدی ده الله اعلم چې کوم دي چې درس کې ډېر جوړ تللی نو هغه دغه طرف ته هم سوچ لاړ شي چې نن سبا خو خلک په دې موبایلو کې دا قرآنونه ډېر وایي نو چې دې له به لاس وړله جایز یې او که نه نو جواب موبایل کې چې کوم قرآن دی دا په دې سکرین له پاسه بله شاشه ده بل پلشتک په له پاسه لګېدله شیشه د دې لاندې سکرین دی دا ډایرکټ په هغه سکرین باندې ستا لاس نه لګي نو دا به جایز وي انشاءالله بغیر اودسه لاس وړله دی که چېرته دا بله دغه ته لړ شي او سکرین تا سره ډایرکټ شي مباشر شي نو بیا به لا یو سړی دا خبره کولی شي خو د عام چې کوم موږ وینو نو په دا خپل سکرین باندې له پاسه بل د دې دغه شیشه پې له پاسه لګېدلې دا داسې لکه غلاف نو دې له لاس وړله څه شو جایز شو والله اعلم